په نړۍ کې داسې انسانان هم شته چې وایي زه ډېر ګناهکار یم او ډېر ګناهونه مې کړي دي، الله تعالی ته د درېدو مخ یا روی نه لرم. هغو دې په دې ځان پوه کړي. الله تعالی چې کله کوم انسان باندې خپل رحم وکړي، هغه انسان له هر څه نه مخکې په خپلو کړو ګناهونو باندې پښیمانه شي، د آخرت سره یې فکر پیدا شي او په دې باندې فکر کوي که زه د ځمکې په سر هر کار وکړم نو د ځمکې لاندې یې جواب حتما ورکوم. او هغه انسان ته د توبې کولو یوه موقع ورکوي. او هغه انسان چې بیا توبه وکړي، الله تعالی د رحم کولو سره سره له هغه انسان سره بیا مینه هم کوي. زه نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې درته وایي. هغه صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی ډیر لطیف ذات دی او د خپلو بندگانو سره د لطافت معامله کوي. هر هغه څوک چې توبه وکړي الله تعالی یې توبه قبلوي، او هر هغه څوک چې په ځوانۍ کې توبه وکړي الله تعالی له هغه انسان سره بیا مینه هم کوي. او هر هغه څوک چې په خپل نیک اعمال باندې خوشاله کیږي او په بد اعمال باندې خفه کیږي، هغه ریښتینی مؤمن ده. السلام علیکم.